السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. ما ته ولې ګوره وروره خو لیدونکي اخواته دي. جوړ بخیر که در من لیدونکو دې هیله چې ښه به یاست. ډېره مننه سلیمان صاحب. زه هغه ولي و همت صاحب سره یو ځای سوي یو. زه پر چیرې ځو همت صاحب؟ ته دغه کیمرې ته داسې ورخطا ګورې اصلا تا عینکې کړي دي. ښه تورې کړي دي. اوس مې ولیدله. زه خو د لمر څخه راغلم هغه عینکې تورې سوي دا اصلي اصلي. تا چې ول تصویر خراب دی. ما چې تصویر خراب سړی څه کیسه ده. سلامونه لیکي هیلې احترامات درنو لیدونکو هیله لرم چې جوړ و صحتمند اوسئ او د ژوند چارې به په خیر وي باندې. نو سمین صاحب ویل ول دغسې یو عکاسي کوو نو څه چم کوو؟ ځو چیرې ځو ورته وایي اوس که یا راځه چې نن یې دغسې بوځو راسره. ښه ورته وایي نو اول نو تاسې راسره اوسئ ګرانو لیدونکو چې چیرې ځو موږ او چیست ورته جوړوو د خیر سره راسره اوسئ. په کرار یو پر غیر قانوني لاره روان یم او بله پلا بیا دغه دې پسې راخستی دي یا پر جمپو هم ټیر په څېر نه کړ. نو که درمونه لیدونکو تر شیدانه چوک خو را روان یو. د شیدان چوک ته داسې پسې ځو سیدا چې چیرې به ولاړ شو تاسې راسره اوسئ چې هلته ورته ودرېږو د خیره سره. درځه دغه اکوا والا ته لاره ورکړه. نه دا تی وموښتله دا مال د دوستانو ښار دا سره بې نظمه و بې رشي وی وم د رش او ډاکې چې زړه ته مو ونې کول ویږي ته ګوره بلا دا موټروان اخواته ګورې دوی را روان دي یا ګرته دغه رقم دي. یو موږ احتیاط کوو. موږ هم احتیاط نه کوو. موږ بیا خپله بې احتیاط یو اول پر فجرات بازار کې په چپه لاس را روان دا زموږ احتیاط. نو داسې هغه شفخانې پر سړک ته ور داخل شو او باره بیا سره ګورو ولې ودرېده وروره دغه د بریک سپرینګ یې نه و راچولی. دغه یو اصولي سړی او دغه یو سپرینګ یې نه و راچولی. دی مو اصلي وروره دا د څه پسې و سپرینګ ور واچو. سپرینګ یې خراب و کې ونیسه څه چم په اوسې وده بل لاس هلته په نیولی سم شو دا دی مور شدیسه دا اوس هم سخت دی انډواله. یا دغه دلته خراب دی. موټرسایکل یې مې سینې ته ودروئ سم یې هم نه کوي جنجال یې هم ورسره وکړي. هغه ورته وویل وروره دا ستا په موټرسایکل کې علت دی په تا کې په دغه کې په تا کې علت دی توبه په موټرسایکل کې علت نه دی. او دا بس په ده موټ څه وکړو. دغه موټرسایکل چې ما د چا سره روان کړی دی ښه هغه داسې سړی دی ښه زه یې سره واړو او ما تا سره کم توري وسم شو. وای وروره دا موټرسایکل چې تا را روان کړی دی سیک ساته تا دغه موټرسایکل به پرېږدو ښه اول خو زه دغه درته وایم چې یخ دی څوک چې د یخه ځان پټوي ښه زما خو یخ نه کېږي محفوظ کار یې هغه خو ستا یخ کېږي زما او ته چې پر موټرسایکل سپور یې لکه په لکسس کې سپور یې وروره یو پټو یو مول پیدا کړه. زما خو یخ نه کېږي یخ خو ستا کېږي. نو ولې نه کېږي وروره ته اوس د اوسپنې جوړ یې دا دی د هغه که چې چیرې خارج مریض ته یو شی هستوي بیا دغه ځای ته راسه د خیر سره بیا یو شی مې ځینې واستوه پوه شوې بیا علاجان دی. ته درځه چې نن چیرې ته ما بیا زه به تا خپل طبیعت سره پرېږدم. نو که درمونه لیدونکو دا دی د پیرو سالون منچکۍ ته راورسېدو دغه پیرو سالون دی او دا نوی سړک دور ایستلی دی. دا به شاید تاسې لیدلی نه یې دا اوس په طریقه داسې ننوځي بیا موږ طریقې ته راوځي. سمین صاحب تا لیدلی و خپله یا ما دونه لیدلی و چې جوړ شو هغه لاره چې له هغه وروسته مخکې مې لیدلی و چې لاره بنده شوې بیا مې نه لیدلي چې دا د طریقې په حدودو کې تېر شو. طریقه پر دوه تقسیمه تجزیه کړه او د ریاضي په حساب کې تجزیه دا ما تر اوسه لیدلی مو نه کوو. ماشاءالله څنګه شفن کې ښه ګول ول سړک دی. ما بیا دا ګول ول سړکان داسې خوښ دي چې زه وګورم باره ما ته را په یاد شي ماشاءالله و دا مې لیدلې ده. دغه سړک ما نه و لیدلی دغه چې تازه پوخ شوی دا ولا ښه سړک دی. دا ته ودرېږو هغه بله ورځ مې دوستان ته هغه د ډاڼ چوک د چکندت لاره ورښکاره کړه د همت صاحب خو دا هم نوی سړک شو دا بیا بله برما دغه ځای در باندې دی اصلا ښه دلته را کاټ نه کړه سړی سره کول کړی دی هغه ته باید ورشي. نو لیدونکو موږ روان یو ځای ته بیا یې د خیر سره تاسو راسره اوسئ. دا سړک تر یو ځایه پورې راسره وګورئ باره بیا بېرته بیا که وخت مخکې لاره نه و در معلومه بېرته پر راسئ. دا اوس بېرته داسې چیرې روځي همت صاحب؟ دا خو نو بېرته دغه د شفخانې سړک ته وځي. نو دا لاره بېرته داسې دا ګولایي ورکړې ده د منډیګک طرف یې ځنې بند کړی دي دلته بېرته بیا چیرې سړی دی همت صاحب د شفخانې لارې ته وتلې دغه طرف ته شیردل سینټر دی. که درمونو دوستانو دلته دا ځای هغه په بله ورځ چې مو خبرې وکړلې موږ دا غر وغدي داسې ورته مات کړي دي نیم او نیم کار ورته شروع دی.
تر دا ځای پورې اوس کارونه رسېدلي چې د خیر سره دا پمپ یې ولې نه دی ایسته کړی پمپ هم ایسته کوي د خیر سره ما چې نوبت یې راسي پمپ دا طرف ته لږ شپاله شي که یا ها پمپ پات سو ګورئ دا د ډنډ چوک دی دا هغه ګرده ساحه یې ورسره نړولې ده داسې ښه په درز یې نړولې ده داسې خوندوره یې نړولې ده تاسې هغه بله ورځ دلته نه راغلل درځه دا سړک دا است د ډنډ چوک ته راوځي پر دغه طرف باندې هغه بله ورځ چې ما بل ولاک درته کړی و نو هغه سړک بیا دلته داسې راوځي ډنډ چوک ته خو نو یو څه پات شو موږ هغه غره پورې راغلو او دغه دی د ډنډ چوک دی د ډنډ چوک عمومي جاده سره دلته راورسېدو هغه د چوک مدد جاده غټ چوک هم دی او دا جاده هم راورسېده جاده هم راورسېدله بالا به نو د خیر سره هغه چیرې زه کوکران ته ځو همت صاحب بالا خو نو روان یو نو دا خو کوکران ته ځو کوکران ته داسې خراب موټرسایکل چلوي همت صاحب نو خو زه وایم چې دغه بریکې باید سم کار وکړي دا بریک تا باید هلته ورسم کړی وی خراب موټرسایکل چلوي نو بالا به داسې موږ ولاړ شو تر یو ځایه پورې بیا بېرته تاسې سره وګرځېږو دغه جاده هم تر غټېدو ده غر دی و دا جاده هم پراخېږي دا خو نو دوستانو ته مو ور معلومه ده چې دا سړک داسې چیرې غټه پراخېږي وزې در ووغه دغه پورې ټوله پراخېږي تر باغې پوله پورې بلکل نو سمین صاحب ته پوهېږې دغه د کابل د کمپنۍ ساحه ده ښه د کمپنۍ څخه چې راوځې د یو څو کوره لا په غره کې پاته دي نور نو د کابل ښار ختمېږي صحیح دی وزیر محمد ګل خان مین هم دلته نږدې ده دوستانو دا نو د خیر سره کوکران دي او ګوره دغه ساحې د کابل خوند کوي که نه دا خوند یې کوي د کابل پر کم خوند کوي نو کابل خو نه دی نو خو دغه ساحه کابل ښار ته چې ننوځې دا بس هغه رقم ساحه ده سړی چې هغه رقم د کابل د ښاره چې راوځې د کندهار ته میدان وردګ سړی چې هغه رقم ده او سمین صاحب سمین صاحب یو خبره بله دغه خبرې یو څه په دا بل غوږ چې دا بل غوږ خاتم کوه بیخي د غوږونه راکاڼه کړه دغه یو غوږ خواته ګاډې کیمرې خواته راواړو کیمره مغې خواته واړو ایمت صاحب دغه سړکان دواړه طرفونه سړکان دا خو نوم جاده پراخه تر باغې پوله پورې و دا سپین سپین خطونه ورته کښلي یا خواته کار شروع یو شی دی په کندهار کې چې کومې پروژې عملي کېږي اوس مهال دا بیخي د قدر وړ دي ډېر لوی کار روان دی په کندهار کې او دا کار بیخي نه و سوی په ډېر وخت سره ډېرې غټې پروژې ترسره کېږي موږ تاسې به د ډېرو غټو پروژو شاهدان اوسو او دغه ګروپان هم دا چې همت صاحب استفادې جونیه دغه د مابین سړک ګروپان دا مطلب چې ډېر وخت نه یې راغلی که څنګه زه نه یم راغلی زه دا یم په څو هغه په آخري واره چې هلمند ته تللی یم پر دغه ځای پر راغلی وم بیا نه یم راغلی وګوره دغه جامې دي دغه ساحې دي وینې ښه ښایسته ښایسته دا ګوره دا چې کروندې دا کروندې خو هم پکښې ځي څه څه در دغه پخیانه پورې پکښې ځي او دا وګوره دا د غر ساحه غر خو نو دوستانو لیدلی دي وروره ته سره سره اوسئ موږ نیت کړی دی چې ولاړ شو د میرویس نیکه زیارت دلته مې دوستانو همت صاحب ویل د غره رانیسي کشمش نخود کشمش یې کومه دي چې سره واړو ښه کېږي دا دي دا د 500 هغونو کشمش نخود شوه او دغه د دې په رړۍ کې ښه کرت و زړنې و 2 رقمه کاجو و پسته و بادام و چارمغز و دا ټوله شیان شته انشاءالله نو بالا راورسېدو د خیره سره د حاجي میرویس خان نیکه زیارت او مقبرې ته دغه د تاسې کېدای شي په دغه کې ووینئ دا نو چې د کندهار ښاره څخه مخ پر لویدیځ طرف باندې د ډنډ چوک پر طرف باندې ووځې بیا میرویس مینه کوکران راځي نو بس د میرویس خان نیکه زیارت حاجي میرویس خان نیکه زیارت ته به راسئ د خیره سره دا نو زموږ پسې هغه ملي مشر او ملي قاید دی چې موږ یې په هغه وخت کې افغانستان د ګرګین له ظلمونو څخه خلاص کړی وو خاصه توګه د کندهار بلکل نو د هغه د زیارت لاره ده ورشه واپس نو قدرمنو دوستانو د حاجي میرویس خان نیکه زیارت ته راغلو خیر سره دا د زیارت شاوخوا چاپریال دی او دا نو زموږ ته غرونه دي اول به د شاوخوا چاپریال همت صاحب ښکاره کوه
زه په دا ډېر وخت نه وم راغلی میرویس نیکه زیارت ته حاجي همت صاحب. نو دا دې داسې ځای مې راوستلی. راځه چې ورسو. نو قدرمنو لیدونکو د حاجي میرویس خان نیکه زیارت او مقبره ښایسته منظم ښایسته او لوکس چاپېریال د ناستې ځایونه او همدارنګه تفریح لپاره ښه بهترینه ځای. همت صاحب ته څه نظر پکې لرې؟ یو خوا ته راواوړه. په واقعیت سره حاجي میرویس خان نیکه د افغانستان هغه ملي مشر دی چې د ده قرباني، د ده په اصطلاح جهاد، د ده سپېڅلتیا او د ده ملي احساس ټولو ته د قبول او منظور وړ دی. او په افغانستان کې د ده د تاریخ په اړه زموږ تاسې خلک ډېر جالب واقعیات بیانوي، په خاص توګه بیا د ګورګین سره چې ده د ګورګین په وړاندې ډېر جالبه تکتیک کار کړی دی او بیا یې د کندهار البته د ټول افغانستان واک خپل کړی دی. د هغه وخت هغه تکتیکونه داسې وه چې ده به بیخي چاته ویله نه، هغه پلان به ورته جوړ کړی و او هغسې یو ترتیب یې ورته جوړ کړی و. نو غازي البته حاجي میرویس خان نیکه چې بیا مکې معظمې شریف ته تللی و او هلته یې د ده دپاره یو په اصطلاح فتح فتوا یې راخیستې وه چې د ګورګین مرګ څنګه د ظلمونو په وړاندې. نو د میرویس خان نیکه تاریخ به ټولو دوستانو ته معلوم وي، ما او تا به یې زیارت په ووینو. بالکل درځئ چې ویې ګورو همت صاحب. حاجي میرویس خان نیکه حاجي میرویس خان نیکه د شاه خان زوی په خټه هوتک په کال 1084 هجري قمري کې زیږېدلی دی. مور یې د سلطان ملخي توخي لور نازو وه. په کال 1119 هجري قمري کال کې ګورګین ووژي او په هماغه کال د ذوالقعدې په 19مه نیټه د پښتنو د ملي مشر سو او خپل ولس ته زیات خدمتونه کړي دي او هیڅ کله یې نه غوښتل چې افغانان دي د نورو یرغلګرو تر ظلم لاندې ژوند وکړي او د هغوی غلامان دي پاتې سي. میرویس خان نیکه په 1120 هجري قمري کال د ذوالحجې په 28مه نیټه په کندهار کې وفات او د کوکران په کلي کې د خپلې کلا څخه د غره خواته خاورو ته وسپارل سو او په 1111 هجري شمسي کال د پر مقبره باندې د وزیر محمد ګل خان مومن په امر نوې ګنبده ودانه سوه. نو دا و د حاجي میرویس خان نیکه لنډه تاریخچه. نو قدرمنو لیدونکو په زیارت کې اوس مهال ښځې وې هغوی به راوځي د خیر سره بیا موږ ورسو تاسو ته به دننه ګنبد ته درښکاره کړو. دا یې تر هغو پورې تاسې ښه ښایسته منظره او چاپېریال سره ننداره کړئ. قدرمنو دوستانو دا د حاجي میرویس خان نیکه د زیارت دننه مقبره ده چې ګنبد یې ده البته چې په ډېر ښایسته ډیکوریشن او په ډېر ښایسته ډیزاین سره جوړه سوې ده د وزیر محمد ګل خان مومن په هدایت او په امر سره. او دا د حاجي میرویس خان نیکه زیارت دی. دا یې نو پر قبر او پر مقبره باندې لیکل سوي لیکنې دي چې په ډبره کې سوي دي. نو قدرمنو دوستانو د حاجي میرویس خان نیکه مقبره په ډېر ښایسته او په ډېر ښکلي ډول سره جوړه سوې ده. میرویس خان نیکه نو زموږ او ستاسې لوی مشر او لوی ملي قاید و چې افغانانو او د افغانستان ولس ته یې ډېر زیات خدمتونه او زیات سرښندنې کړي دي. دا یې هم دننه د زیارت مقبره ده. دا یې نو د خولي دروازه ده چې په ډېر ښایسته او ښکلې بڼه سره جوړه سوې ده.
دا طرف ته نو بیا مسجد شریف دی چې خلک لمونځونه پکښې کوي هغه بیا دغه طرف کې دی دا یې محراب شریف دی او دارنګه دلته بیا نو قرآن شریفونه پراته وي خلک یې مچوي او قدر یې کوي عزت یې کوي یا تلاوت کوي بیا مخامخ بیا د همدې ګمبتې کلکینان دي چې هغه بلکونیان یې ورته وایي هغه لوړ ځایونه چې بیا څوک ورختلی سي دا هماغه دي چې په ښه ښایسته ډیزاین او ډیکوریشن سره جوړې سوي دي او دا نو خپله د حاجي میرویس خان نیکه زیارت او مقبره ده دلته نو ښه ارامه فضا ده دوستانو دا د مرغانو اوازونه لا ډېر په صفا او ښه اندازه سره اورېدل کېږي او دا نو د شاله طرف څخه مقبره معلومېږي بلکل دا یې نو هغه د شا طرف دی مقبرې هغه بیا د مخ طرف دی نو که دربارو دوستانو یو کوچنی بلاګ و د زموږ د ملي قاید او ملي مشر حاجي میرویس خان نیکه پر مزار باندې چې تاسو ته به د ښکاره کړي او راسره وموجودي دې هیله دوستانو چې دغه د نن ورځې خپرونه به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر یو بلې خپرونې چې موږ ستاسو خدمت ته حاضرېږو خو لوی خدای مو سپارم الله مو ښه وختونه ښې چارې خدای په امان